نو ښځه وه ښځه و ګناهګاره ښځه وه. نو بخاري کې حدیث دی، نو موضع خپله وویستله او لوپټې پورې وتړله او کیته یې ورښکته کړه او بیا یې پرې چې وکتل یو سپی دی د تندې نه ژبه بار رسته ده او دومره تږې دی چې د کوي اخټه سټي، دومره تږې دی. دې ښځې وایي چې دا سپی خو هم لکه د ما غوندې تندی غشتی دی. نو بیا یې موزه ورښکته کړه او بیا یې راوویستې، هغه ډنډوکي وغیره کې به یې چولي، هغه سپی یې پې سیراب کو. نبی علیه السلام فرمایي هغه ګناهګاره ښځه د هغه سپي چې سیراب که رحم یې پې وکړه، د هغې د وجې خدای پاک جنت ته ولېږله. یو بله ښځه و حضور پاک فرمایي وی ما په دوزخ کې ولیدله پیشو په چکونه لګول، په دوزخ کې دا چې کم د عذاب څیزونه دي ابه دوزخ نه سوځي. دوزخ کې ماران هم شته، په خلکو به چکونه لګوي اور به یې نه سوځي. دوزخ کې لړمانان هم شته، د قچر عمره لړمانان وي، د قچر عمره، هغې ته به اور نقصان نه رسوي. په دوزخ کې به مارجړی وي، زقوم دا خلک به یې خوري، اور به ورته نقصان نه رسوي. په دوزخ کې به دا جنتیان ګرځي خپلو رشتہ دارانو پسې او سپارش به کوي او بار به وباسي، دوزخ به ورته نقصان نه رسوي. دقه رنګې زما روی ته دوزخ نقصان نه رسوي په دې سړي چک، په دې ښځه چک. حضور پاک فرمایي دا ولې وی دې پیشو ساتلې وه او بیا تړلې وه، نه یې پرېښوده چې ځان له خوراک پیدا کړي، نه یې وله خوراک ورکو، پیشو د لوږې د لاسه مړه شوه. نو حضور پاک نه صحابو تپوس وکړو وی په حیواناتو کې هم زمونږ اجر شته. وی هر د لون جگر خاون، هر جمدي څیز باندې چې ته رحم وکړې الله به اجر درکوي، او چې بې رحمي وکړې نو خدای به سزا درکوي. پیشو د یو انسان بې رحمي کوي، خدای به په دوزخ کې سزا ورکوي. د په انسان بې رحمي کوي، دارو غلا کې او اګلې چې ګران شي نو پیسې به وګټم، آی های هلته بچې ټوپونه وای دارونه میلاویږي، هلته ښځه غریبه ټوپونه وای چغې وای دارونه میلاویږي، هلته خاوند ټوپونه وای مور غریبه ټوپونه په اسپتال کې وای دا ستن راوړه چې شاټ ته نه میلاویږي. ډاکټر د مجبورۍ نه بیا بله متبادل ولیکي، هغسې کار نه کوي، دا دارو راوړه چې بازار کې شاټ شوي دی نه میلاویږي، مجبورۍ نه بیا نور ولیکي، هغسې به کار کوي یا به نه کوي. دا ولې شاټ شو؟ دا دقه ظالمان سنبال کې کېږي دي او دا نه خرڅوي چې دا به ښه ګران شي چې ډېرې پیسې وګټم. یا د خدای ظالمه ته ولې د خپل مبارک پیغمبر په امتي رحم نه کوې؟ دومره ستا اړه سخت شو، دومره ته سنګدله شوې، زړه دې د کاڼي شو ظالمه. مسلمانو ته شی ږدې چې دا ګران شي، چې دا ګران خرڅ کم، دا څوک دا نقصان چاته دی؟ د مالدارو ته نشته، دا د مزدورکارو غریبانانو ته دی، د دیاړیمارو غریبانانو ته دی، د یتیمانانو ته دی، د کونډو ته دی، د مسکینانو ته دی. مالدار سره پیسه ډېره د هغې په ګرانه ملي. نو دې دیاړیمار باندې چې غریب سارو دي تر مازدیګره پورې دیاړیو کې 600 روپۍ وګټي، 1200 یو نیم زر روپۍ وګټي، کېږي پیسه. دا عاجزانان پردي کورونو کې چې جارو وي، دا پردي لوښي چې انځي، دې سره ظلم کوي. د خدای بې انصافه ته د خدای نه یارېږې؟ نو دا ګران ډېر لوی ظلم دی قسم په خدای چې دا د خوردنوش اشیاو څیزونه دا کی دي ګرانۍ ته او دا به زه ګران خرڅوم. ستا په خدای یقین نشته چې روزي د خدای په لاس کې ده، ستا یقین په دقه څیز دی چې دا به ګران کم نو روزي به میلو شي. نه 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 نه، دا سوچ دی بالکل غلط دی. روزي د رب العالمین په لاس کې ده. دې غریب له به هم خدای ورکوي، دا به خدای نار نه پرېږدي. دی بې کسه له به هم خدای ورکوي، دا به خدای نار نه پرېږدي. خو تا خپل نیت خراب که، ظالمه ظلم دی وکړو او د پیغمبر په امت دې رحم ونه کړو، سختي دې وکړو، ظلم دې وکړو، زیاتې دې وکړو، زور به دی نه خدای وباسي ته بیا زوی ورته خدای راوغورځوي، ښځه ورته خدای راوغورځوي، لور ورته خدای راوغورځوي. د دې علاج خو نه کېږي، بیا اسلام آباد ته اسپتال ته، بیا انګلینډ ته رسوه، بیا امریکې ته رسوه، هغه په اربونو کروڑونو روپۍ ته هغلته کې خدای پاک یوسي. د خو نه خوځي. نو یادو ساتئ زما وروڼو، د خوراک سامان که د انسان او که د حیوان دا به نه خوندي کوئ، خرڅوئ، ارزان خرڅوئ، مه خوندي کوئ. او دا خاصیت زمونږ د مسلمان د انګریزانو کې دا شی نشته. د هغوی چې کله مذهبي ورځې راشي نو سیل ولګوي، شی ارزان کړي، ولې دا زمونږ د مذهب ورځې دي، شی ارزان کړي. زمونږ چې د روژې میاشت راشي نو خلک څیزونه ښه ګران کړي. هلکه ظالمه ظلم کوي، دا ولې په خدای له دې خلکو یقین نشته؟
دا روزي خو د موږ ستا په لاس کې ده نه، دا خو د رب العالمین په لاس کې ده. روزي خو خدای ورکوي. اوس کپړه که یو سړی اږدي چې دا به ګرانه شي، نو په شریعت کې دا هغه احتکار نه دی چې هغه پیغمبر مبارک سخته خیره ورته کړې ده، بیا هم ښه خبره نه. کپړه خو د خوراک سکاک سامان نه دی، که دا څوکي دي چې د ګرانه شي خرڅوم به، نو هغه خطرناک عذاب یې نشته، بیا هم ښه خبره نه ده. نو امام صاحب ته هغه سړی وي کپړه ګرانه شوه خرڅه مې کړه، ډېره ګټه وکړه، نیمه ستا او نیمه زما. امام صاحب انا لله و انا الیه راجعون، د مسلمان د ضرورت نه ظالمه ناجیزه فایده واخیسته، ښه دې ونه کړل. وی ستا څومره پیسې کېږي د ګټې؟ وی د ما دومره. امام صاحب لاړ او د کوره والا پیسې راوړې، نورې د خپل خزانې نه، وی هلته د خپله ګټه واله. او وی دا چې کمې پیسې دې ماله راوړې اصل زما سرمایه او ستو زما په شریکه ګټه، دا غونډه یو سه او په هغه علاقه کې چې کپړه د ګرانه والي ته ایښودې او خرڅه کړې ده، د هغې په غریبانو یې خیراتي تقسیم کړه. دې ته ایمان وایي. دکاندارانو ته ویم لږه ګټه کوئ، ډېره مه کوئ. تاجرانو ته ویم لږه ګټه کوئ، ډېره مه ګټئ. دوکې مه کوئ. خراب شي د ښه شي په نرخ مه خرڅوئ. 2 نمبر د 1 نمبر په نیت مه خرڅوئ. د بچو دپاره آخرت ځان له مه خرابوئ. د بچو دپاره ځان له قبر مه تباه کوئ. زمیندارانو ته ویم چې شی خرڅوئ خراب لاندې په بوجۍ کې او ښه بره، رکوټې لاندې او غټ بره مه کوئ دا کارونه. مړه د 100 په ځای 50 ګټه، د 50 په ځای 100 ګټه. قسم په خدای په دې لږه کې به برکت تله خدای پیدا کړي، دنیا به دې مخې خیر به دې مخې. خو د مسلمان جیب مه وه. او د کم مسلمان دلته کم مسلمان اوسېږي، زمونږ کم مسلمانان یو، مونږ الحمدلله په دې دور کې چې څومره مسلمانان دي د مبارک پیغمبر امتیان دي. د ښکلي مبارک پیغمبر امت باندې خو ډېر زیات خفه کېده، دعاګانې به وله غوښتې. نو د خپل پاک مبارک پیغمبر امت سره ظلم مه کوه، زیات یې مه کوه. بس هر سړی تاجر هم په دې پوهېږي، زمیندار هم پوهېږي، مولا هم پوهېږي، امین پوهېږي، ښځه هم پوهېږي او سړی هم پوهېږي، ظلم به نه کوې. دا مې د امام صاحب خبره درته کوله. یو سړي له 100,000 درهم ورکړو، درهم ډېر شی دی، قرض یې ورکړی. سړی ولا مخې له راغی، نو سړی دې په یو کوڅه تاو شو. نو امام صاحب چې دا سړی مانه ولې تاو شو، ورمنډه یې کړې او کلک یې د مټه ونیوه. دا څه کې په دا ولې موږ نه دې مخه وکړه؟ وی صاحب ستا په ما 100,000 درهم دي، ما سره لا هغه پیسې نشته، چې هغه پیسې کله پیدا شي نو بیا به ته سره میلاویږم. ما لا یا راځي ځکه ټیم یې پوره دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی وی خلک ته زما دوست دی او تا سره پیسې نشته، نو ته ما سره میلاویږي نه، ځه د خدای په نوم مې راته وبخلی. دومره سخا وه پکې، سخا سره خو مال زیاتي. عبدالله ابن مبارک مالدارو ډېر، امیر المؤمنین فی الحدیث دی، نیک انسان دی صاحب، داسې نه چې یو ډېر لوی بزرګ او متقی انسان دی او ښه مالدار دی. حج له به ته ځان سره به خیراتي خلک بوتلل او خادم یې وی عجیبه کار به یې کو، اعلان به یې وکړه چې عبدالله ابن مبارک حج له ځي. شاګردانو به وی صاحب موږ هم در سره ځو. نو پیسې به یې ترې واخېستې. نو چې حج به یې وکړو، پیسې به یې ترې مخکې واخېستې، وی پیسې راکړې، څومره خرچه چې وشي به ترې کټ کړو، باقي پیسې به تاسو ته واپس کړو. اتیلی به د خلکو د هر چا بټوه به یې سنبال کړه، حج به یې پرې وکړه، خپلې پیسې به یې پرې ولګولې، ډوډۍ هر څه چې واپس به راغله نو هر چا ته به یې خپله تیلی واپس کړه، پټه پټه د بل نه پټه، بل به یې نه خبرو. زما هلکه ستا خلک بل ته به یې وي بل چا ته غږ مه کوه، خو ستا خرچه مه وکړه، ښه زه خپلې پیسې دې واله. البته هغه خپل خازن وایي، هغه د خزانې څوکیدار، خلکو له یې واپس ورکې. نو الې تې سره پاره چې دلته به یې څوکۍ بیا لکو. وی که داسې کومه چې خلکو ته یم چې هلکه زم خیراتي بوزناله، بیا به دا خلک سنبالی څوک، بیا خو ټوله دنیا ځي، امسخ یو د دنیا. نو یو ځل روان دی حج له په یو قافله کې، ګرمي ده، یو ماشومه راووته بار ته او هغه ماشومې یو مړه مرغۍ راواغېسته، مړه مرداره پرته وه او هغه یې د بچې دلته راشه، وی دا څه کې؟ وی دا کور ته وړم. دا مړه مرغۍ؟ وی او په دې څه کې؟ وی زما پلار مړ دی او مور مې ده او موږ یتیمانان یو، زما یو څو ماشومان درونه خویندې نور هم په کور کې شته. نو سور ودې شو چې په موږ نارې تندې تېرېږي، درک نه لګېږي. نو اوس بې راته مور وایي چې ورشه بچې مردار څه وګوره چې راوړم چې دې وروڼو له دې پاخه کم چې وخوري. څه وخت کې چې سړی د لوږې نه مري یا تکلیف یې ورته
نو بیا مرداره خوړل هم د انسان دپاره جایز دی، الا مستورتو جایز شو. ورشه مرداره راوړه. نو دا مرغۍ مې راوړه سرمن ته لر کم مور به مې وخوټ کوي. نو هغه ماشومان بچي دي، ماشومان درونه خویندې مې دي یتیمانان، نو د هغې خېټه به پرې د لوګین بنده شي، خېټه یې دردېږي. آها عبدالله ابن مبارک وی ښه بس ځان له شو د قافلې نه. او هغه چې کوم ورسره خزانچي وی زمونږ څونه پیسې لګي کلي په واپسۍ پورې، وی دومره پیسې، وی دا تې ځان لکه څه کال نه ځو حج له. او هغه خپلې پیسې راواغېښتې او هغه پیسې یې غونډې هغه ماشوم یې له ورکړې، هم بچې دا پیسې واله نه مې ډېر کړي دي، مور له دې ورکړه چې خپل کار یې برابر شي. او چې څومره خلک و هغې له یې پې خرچې ورکړې دی خپل حجونه وکړئ. زه سږ کال نه ځم، څوک یې پوه نه کړل چې ولې نه ځم، بس سږ کال ما ته عذر دی، ما د حج پیسې مې دې ماشوم یې له ورکړې او یتیم یې له زه مور له دې ورکړه. علم خوب ویني خوب. او د علماو دا خوبونه ګورې دا خوبونه مبشرات دي ښه. رسول الله مبارک فرمایي وی نبوت لال ختم شو خو ګورې مبشرات باقي دي. وی مبشر الله رسوله وی ښه خوبونه چې یا سړی ځان له پخپله ویني یا د بل دپاره ویني. وی د عرفات میدان دی او رب العالمین اعلان وکړو چې سږ کال څومره خلک حج له راغلي دي د ټولو حج مې مردود که د یو حج هم نه قبلو. الله د اعلان په مقابله کې څوک کش نشي کولی، ټولو حج قبول نه دی نه قبلو. ریاله راغلی دي چې خلک وایي چې ما دونه حجونه وکړل، دا خو دې له راغلی، دا خو حرامې پیسې راوړي دي په هغې باندې حج کوي، دا خو پردې مال والے دی په هغې باندې حج کوي، دا خو د خور لور مال والے دی. ډېر خلک ور اوس هم داسې کوي، د خور لور حق نه ورکوي حج له ځي، نه ورکوي، د خویندو حق نه ورکوي حج له ځم، حرام مال وګټي څه حج له ځم. آها دا حج له په حرام مال حج ته کېږي، حج کېږي پردې پیسې غلا کړي حج له ځم. اعلان وکړه رب العالمین چې سږ کال د عرفات کې دا څومره پلکونو خلک ولاړ دي، یو حج هم نه دی قبول، دا سور کراس مې پرې راوست دا نه دی قبول. فرشتې هم سرنه ګوندې غلي دي. دې کې رب العالمین اعلان وکړو چې یاره دا حج خو د دوی مانو قبول کړی رد کړی مې، خو یو کس ته چې هغه حج له نه دی راغلی د هغه د وجې نه د هغه دپاره حج لیکم راغلی نه دی، هغه له مې ولیکه قبول یې کې او د هغې د برکت نه مې دا ټول د محشر خلک د دوی حجونه هم قبول کړل. فرشتې تپوس کوي الله هغه څوک دی چې نه دی راغلی او حج دی وله ولیکه قبول دی که او د هغې د برکت نه د دوی حجونه قبلی، وی هغه الله ابن مبارک دی. وره صدقه دونه قیمتي شی دی. د مارونو ځان د صدقې سره بلد کې لرې کې دا شومتوب. رسول الله مبارک فرمایي چې هر سهار فرشته اواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا، اواز کوي یا الله چې څوک خرچ کوي دله د هغې بدل ورکا. او بل اواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا، خدای چې څوک شوم دی شغال دی شوم پړق دی بخیل دی خدای دا مال هلاک کا. روزانه کېږي دا زه نه ویم، دا د دواړو جهانو مبارک پیغمبر فرمایي ځان صدقې سره توب مه کوئ، مه خوندي کوئ پیسې، چاله خوندي کوئ، صدقه ورکړئ پټه لږه ورکړئ. روزانه زما دا بیان چې څوک هم اوري ټولو ته دا خبره کوم، روزانه یو 10 روپۍ یو 50 روپۍ کم از کم خیرات کوئ، یو 100 روپۍ خیرات کوئ. ته ګوره مړه خدای پاک بدله خیر او برکت درکړي. وس کېږي مړه 10 روپۍ خیرات کوه چې وس دې نه کېږي، چې غریبې یو 50 روپۍ خیرات کوه، یو 100 روپۍ خیرات کوه، چې وس دې کېږي زیاته خیرات کوه، چاله ورکوه. هر چا ته په خپل ګاونډ کې غریبانان معلوم دي، په لاره درشي غلې غوندې راشه دا والا زه خیرات، یو تروړه وړه والا غریبانان وله ولېږه، دا مزدور کیلو چای والا د مزدورکار وله ولېږه. ټماټر راوړې ځان له 15 کیلو، یو کیلو پکې یو ګوته کې زیات کا، په لاره یو غریب کور ته یوسه، دا صدقه شو که خپل کور له 10 او 15 جوړې جامې راوړې، یو جوړه پکې راوړه یو غریب له ورکه، یو غریب ښځې له ورکه. زکات ته مه ګورئ چې زکات به ورکوم، زکات خو به خامخا ورکې کړی دی ښه دي که بدي، صدقې ورکوئ. ځان بلد کې لاس بلد کې سوچ مه کوئ چې خو هلته شیطان خدای والې دلته ناست دی او وایي که سل دې ورکړې خو دا خو د ما مال کم شو که نه،
روپۍ خو به زه بچول هم څه شی راوړل غواړم که نه بچوله به هم خدای درکوي ورکوه ځان بلد کې صدقه ورکوې جومات له ورکوې مدرسې له ورکوې دا زمونږ اجدادان طالبان دي په دا جوماتونو کې سبقونه وایي قسم دې دا ډېر محتاج دي داسې طالبان هم موږ سره شته چې سار موږ سره سبق وایي ماسپښین نه پس غریبانان دیاړي کوي ځان له پیسې ګټي داسې موږ سره طالبانو کې شته چې دلته غریبانان په جوماتونو کې پراته دي یا په مدرسه کې پراته دي سبق وایي مور یې پردی جامې وینځي پردي کور کې لوښي وینځي هغه پیسې جمع کوي داسې موږ سره شته یو طالب و هغه غریب له مور څه پیسې میسې کالي خرڅ کړي سخت کال موږ سره په نعمانیه کې سخت کال او ځان له چینګار نه ماسپښینه پورې به سبق وایي ماسپښین نه پس به چینګچي ګرځوله په هغې به ځان له پیسې پیدا کولې هغه د مدرسې مخ د چینګچي ولاړه وه چاته پټه کړه دا اوس لکه یو نیم لکه روپو چینګچي به دغسې غریب نه لاړ داسې خپه پریشان حالانکې د مور کالي ولا مور خور ولا رښتیا کالي خرڅ کړي و چې ورورې دا کالي دله ما خرڅ کړه ځان له پې چینګچي واله هم به سبق وی هم به ځان له 100 روپۍ پې ګټې په طالبانو کې څه چنده منده وکړله هم په هغې کې ډېرې پیسې مو له جمع کړی موله ورکړلې چې دا ځان له چینګچي پې نه کېده خو مونږ وې زه څه ناسمه دعوه خو به وشي یو طالب ما ته بل ورځ چا ووي نوم نه علم وي دې طالب ګوتمه راوړې ده ګوته چې دا خرڅه کا مې دا ولې وی دا زما د سترمندۍ کې میلمانه به راځي هغوی ډوډۍ به کومه او 100,000 روپۍ قرضدار یم وی دا مې مور دا ګوته د خپلې ګوتې نه وویستله چې دا بچې خرڅه کا هر اطلاس کې څه به ستا د میلمنو شي زمونږ د دین طالب دی د حدیثو طالب دی ما وی نه دا به نه خرڅوې دا یو څه مور ته په لګوته کې واچوه داسې دوستان شته چې زه به ورته ویم او یو خدای پاک یو مسلمان مهربانه کړه د دې غریبانانو حق تاسو سره نشته د دین د طالبانو حق تاسو سره نشته پنډیانو غریبانانو حق د سره نشته په دې مال کې د دې یتیمانانو حق د سره نشته د دې مسکینانو حق د سره نشته د دې کونډو حق د سره نشته زما دې قسمي داسې خلک په دې ملک کې شته درته خولی شم ما ته پته ده ما ته وایي دعا راته وکړه دعا راته وکړه مولوي صاحب د سهار روټۍ شته د مازدیګر نشته مولوي صاحب ډاکټر له بچي بوزم د دارو پیسې نشته داسې خلک شته که نه نهور ګرځي خواران ځان په څوک په ځان نه پوهیږي چې زه نار یم په ځان تربور نه خندئ داسې خلک شته ستا په دې ملک کې په خدای یقین ما ته پته ده زموږ په طالبانو کې داسې کسان لاړل او موږ ته یې ویلي چې ما ته ډاکټر اپریشن لیکلی دی وکړه که نه په څه وکړم پیسې کړم غریبانانو سره خو د اپریشن پیسې نشته د غریبانانو بچي خو په کټ کې ټوپونه وي تړتقې وي او هغوی سره د دارو پیسې نشته کونډه غریبه خو بل ته لاس ته محتاجه د پیسې ورسره نشته او ظالمه ته کروڑونه روپۍ ګټې او سنبالې او خوندګې د خدای نه نه یېرېږي تم د آدم علیه السلام بچې او دام دی که نه یا تم د رسول الله مبارک امتی دام د رسول الله مبارک امتی دی که نه یا تم د دې کلي اوسېدونکي دام د دې کلي اوسېدونکي د رښتیا راته ووایه نن سبا دیاړي څو ده هلکه دا لا څو ده 600 په 600 کېږي ګزاره په دې ګرانۍ کې په 600 ګزاره کېږي زما له جواب راکړئ مړه روزي خدای ورکوي د ګلکار به څه وي په 1500 یا 1200 به یې که نه کېږي پې ګزاره د 4-15 کسو ټبر ګزاره پې کېږي بیا خو غم خادم شته خلک خو غم خادم کوي ځان هم بل سره برابروي که نه بیا خو دارو شته که نه کم ځای ته داروګانو ختل کم بوتل چې به مخکې په 100 کې د اوس په 300 کېږي کم دارو چې مخکې به د ډاکټر چټۍ په 200 کې د اوس په 1500 په 600 روپۍ چټۍ کېږي کم ځای نه راوړي انم کم ځای ته وختل روجه کم ځای ته وخته اوړه کم ځای ته وختل زه وایم چې دا روزي بس خدای ورکوي په دې به الله پېژنې چې روزي خدای ورکوي یعنې پاخل ګرانه داسې خلک هم پکې شته ابوالطلب لاهور ته یو سړي ما ته خبره کوله یو سړی راغی وایي دوا راته وکړه قصه مې ډېره ګډه وډه شوې ده دوا راته وکړه قصه مې ډېره زیاته ګټه وډه شوې ده ولې بس کاروبار ټپ ولاړ دی څنګه ګډه وډه شوه وایي نور کله به مې 10 لکه روپۍ ګټلې د میاشتې اوس 15 لکه ګټم قصه ګډه وډه ده ګټه قصه ګډه وډه اوس څه کوې ورسره نور کله به مې 10 لکه ګټلې اوس 15 لکه ګټم او قصه مې ګډه وډه ده دا بشیر جان ګډه وډه ده رښتیا ده ته دروغ ده که نه تنجیده راته ویم دا څه کوي غریب خویندې ور په غاړه پلار ور په غاړه خدای څه ده دې معذورو ګډه وډه ده
قصه د شلیانو ګوډیانو ګډه وړه ده، قصه د هغه غریبې کونډې ګډه وړه ده چې 10-12 ماشومان په کور ورته ناست په پردي کور کې پرته ده، قصه د هغه یتیمانانو ګډه وړه ده چې پلار یې مړ دی او ښځه غریبه په پردو کوڅو کې خدمتونه کوي. زما واسطه څوک اورئ خو تاسو ما سره مینه ده، زما تاسو سره مینه ده، د خدای خاطر وکړئ، لږه صدقه ورکوئ، مال نه مولا له مه راوړئ، خدای به ورکوي روزي، ځان درته نه یادومه، تاسو خو هر ځای خواره پراته خپل ګاونډ کې غریبانانو له ورکې، مسکینانو له ورکې، یتیمانانو له ورکې، مدرسو له ورکې، طالبانو له ورکې، دا چې کوم علم حاصلې د قرآن و سنت دوی سره امداد وکړي. دا غریبانان چې او دا ډېر زیات مستحق دي چې دوی په علم حاصل کړي او د دوی د علم خدمت کوي، تعالی به خدای پاک په هغې اجر او برکت دله درکوي. عالمانو سره وکړي، ته مه ګورئ چې دا عالم دی ورکه. ما یو مولوي صاحب له ما له چې یو جوړه راکړه، نو یو مولوي صاحب مخې ته راغی، مې ها زما خو شته، ما ته پته ده چې ستا شته، دا جوړه که په دې منځو کې چې زما به ثواب وشي، نیکانو له ورکې که نه، نو ځان صدقې سره بلد کې ښه بلدوی به کې انشاءالله که نه، بلکل دروازې خامخا ورکوئ، د وس مطابق لږه ورکوئ خو خامخا صدقه ورکوئ. دا پرېږدیمه صدقه. زمونږ داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس شو، بخاري شریف دی، ایو اسلام افضل، کوم اسلام غوره دی؟ پیغمبر مبارک فرمای ان تطعم الطاعم ورکې، دا غوره دی چې څوک چاله ډوډۍ ورکوي، د دې اسلام غوره دی، د دې اسلام برکتي دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من انفق زوجین فی سبیل الله دعیه من ابواب الجنه، چې څوک دوه څیزونه خیرات کوي، دوه ډوډۍ ورکوي، دوه سیوان ورکوي، دوه کیلې چاله ورکوي، د جنت د ټولو دروازو نه به واته آواز کېږي په دې راځه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کو، الله رسوله د جنت د ټولو دروازو څه مقصد؟ په یو دروازه کې سړی داخل شي دا کافي ده که نه؟ ابوبکر تبا امید لرم چې تبا په هغه خلکو کې شامل چې تا ته به د جنت د ټولو دروازو نه آوازونه کېږي. دا د انسان عزت دی. یو بادشاه چې یو محل ته راځي ټولې دروازې ورته کولو کي، داخلېږي خو په یوه او دروازې ورته ټولې کولو کي. بعضې غریبانان زمونږ په دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي، یو شاجي پیژنې که نه؟ سیدو غریب سړی و، ګیا به خرڅوله، هغه به څه چل کو؟ هغه به چې ګیا خرڅه کړه نو د ګیا پیسې به 3 ضایع کړې، نو یو حصه به په خپله ښځه په بچو خوړه، د ګیا په څونه پیسې مړه ګیا پنډ په څو خرڅېږي، یو حصه یو کونډه ترور و هغې له به ورکولې، یو حصه به یې جمع کولې، نو ابه جمع شوې لږې لږې، نو یو کال پس به د دارالعلوم دیوبند استادانو له په هغې ډوډۍ کوله، یو کال ګیا خرڅه کې په څو به خرڅېده په هغه وخت کې؟ خو 5-6 پیسې به خرڅېده که نو چې 3 حساب ځان باندې وخوري، 3 کونډې له ورکې، 3 به څونه پاتې کېده، نو کال به چې تېر شو نو هغه لږې لږې پیسې به یې جمع کړې وې، د دارالعلوم دیوبند ټولو استادانو له به یې دعوت کو. قاری طیب صاحب وایي هغه دعوت کې به څه قرمې نه وې، هغې کې به څه قیمتي څیزونه نو، خو بیا به مونږ یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې د شاجي صاحب دعوت به کله راځي. عامه خورا مروا به دا ولې وی هغه د شاجي صاحب ډوډۍ کې به دونه برکت و چې به مونږ وخوړه د دارالعلوم دیوبند استادانو، نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې نورانیت او رڼاګانې محسوسولې. ور غریب سړی یو تانهدار راغی ودرېده، شاجي صاحب چې پړ او د هغه قانون به څو، د هغه په ګیا به خلکو جګړې کولې، نو د هغه قانون به دا و چې چا به لومبې د هغه په پڼ لاس کېښوده به د هغه یوړه. تانهدار صاحب ورته او شاجي دا زما کور ته یوسه، ګیا د هندوستان خبره چې یو ویړه پیسې ورنه کړې چې ماسخوتن تانهدار صاحب کور ته لاړ، ښځې ورته وایي دا ګیا د چا نه اخېستې ده؟ ویې ولې؟ وایي اس خو یې نه خوري، هغه سپی ورشه دا خو هغه سپین ګیري ده، هغه په ګیاو خلک جګړې کوي. هغه یې راوغوښته، وایي دا څه څخه بوټي پکې اچولې دي، ګندې پکې اچولې، صاحب پیسې راکړه وبه خوري، دا پیسې نه دي راکړې،
وی څو پیسې کېږي؟ وی دومره پیسې ورکړې. چې شاجي صاحب له پیسې ورکړې، شاجي صاحب ورغی او د اس په شا باندې لاس کېښود، وی بچې خوره، موږ ته خپلې پیسې میلاو شوې. نو اس ګایا شروع کړه. غریبان رات صدقه د حلال مال. نو صدقه باندې ځان بلد کې ښه ګوره، دننه پس ځان بلد کې. هر ملګری هر سار یو 10 روپۍ کم از کم مړن پرېږده، دا نسوار که د نسوارو پیسې ولګوئ. یو 10 روپۍ 50 100 چې د چا څومره کېږي، داسې صدقه رسول الله مبارک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکړي او دا قسم درنه خبر نشي. غریبانانو له ورکړي، په لاره څوک غریب درغی او بیا به ګورې یا زمونږ خلک صدقه ورکړي، بیا ورته تعالی ما درکړې وې که نه ګورې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، بیا به پې احسانونه نه کوې، ضرر تکلیف به ورته نه رسي. نو صدقه کې ورونو ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. او ما تاسو ته ویلو چې څوک هم په دنیا کې صدقه ورکوي، دی به د قیامت په ورځ، په هغه لویه ورځ د قیامت چې سخته ګرمي به د خپلې صدقې د سوري لاندې به دی ولاړې. دومره لویه خبره ده چې خلک په خولو کې ډوب ډب پراتي، دی به د خپلې صدقې د سوري لاندې د قیامت په ورځ باندې ولاړې. او حدیث کې راځي چې الله پاک به دله درجې بلندې کړي، او حدیث کې راځي چې د خاتمه به خدای په ایمان کې. او حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک صدقې ورکوي عمر په خدای زیاتوي. اوس څومره فایده ده پکې، په صدقه به دې عمر زیات شي. حدیث کې راځي، او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قیامت هغه خطرناک او دغه سخت عذاب دی، صدقه بر دا هغه عذاب نه الله پاک امن دل درکې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته ان صدقه المسلم تزيد في العمر وتمنع میتة السوء. د انسان عمر زیاتی او خراب مرګ نه به خدای بچ کی. خراب مرګ دا چې خاتمه به دی بل ایمان شي. مرګ دې ته مو چې د ځنکدن سخت دی، دا غیره به خدای په امن کی. څونه بهتر شی دی. زمونږ اکابر څومره صدقې ورکړي دي پته راته شته. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر مالدار سړی و، دی به د کپړې تجارت کو، لیکن کې به پخوا هغه ډبلې روپۍ به وي، د سپینو زرو نه چې به جوړې وي هغې ته به دراهم وي، او د سرو زرو نه چې به جوړه وه هغې ته به دنانیر وي. نو په رمضان کې په اخترونو کې دا به کاسې ډکولې او په دې غریبانانو به ویشلې. دا 2-3 نه غونډه کاسه به ډکه کړه په غریبو به ویشله. دومره صدقې یې کړې. او غریبانانو سره به ډېر زیات امداد کو، کونډو سره به امداد کو، او زیات تعاون یې چا سره کړی دی؟ د خپلو شاګردانو سره او د طالبانو سره یې کړی دی. څومره د طالبانو علم حاصل کړی دی، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صدقې د برکت نه. مال یې ښه ګټلی دی، ځکه چې کله وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو. 56 کروڑ درهم قیمتي سکه ده، دا په خزانه کې پاتې. لیکن په کومه طریقه ګټلې دي؟ دا موره په حلاله، په مضاربت به خلکو له پیسې ورکولې چې ها دا پیسې والا دا 1 لک روپۍ ته په خپل کاروبار کوه چې ګټه وکړي، نیمه ستا نیمه زما. دې ته مضاربت وایي. یو وي عمل د بلي، او که تاوان وکړي نو تاوان به د سر نه د راس المال نه وي، د اصل مال نه وي. ابه په هغه چې څوک پکې لګیا دی مزدوري کوي په هغه به نه. زمون خلک خو مضاربت دې ته وایي چې ګټه هم شریک او تاوان هم شریک دی. نه، تاوان به د اصل مال نه او ګټه به د دواړو په منځ کې شریکوي. دا مضاربت باندې پیسې ورکولې دې زمانه کې چاله ورکولی شي. ورځو کې په مضاربت به خلکو پیسې اخیستلې او دا مولیان صاحبانو له به یې ورکولې، او مولیانو صاحبانو نورو ټیکهدارانو له ورکولې. غونډې پیسې د خلکو نه والې. څنګه دا خلک پرېښودل؟ په اربونو کربونو روپۍ هغې ظالمانو والې. ډاکوان دلته خلکو پیسې را غونډولې په مضاربت، دله مولا صاحب له ورکوه، او دا مولا صاحب بره بل له په مضاربت ورکوه، او هغه ټیکهدار له ورکوه. هغه ټیکهدارو پې مزې کولې. ما ته چا وی وی د کراچۍ نه به په جس کې راتلل او په پېښور کې به د شوبې تیکې خوړې. د تیکو له به
د کراچۍ نه په جس کې راتلل وای د نر بچیا خلکو یې ډېره ګټه کوي که نه ګټه نه کوي مستا پیسې ظالمه خوري او د 400 سپلوله په جس کې د کراچۍ نه راغلي دي د ملیشیا نه به د 400 سپلوله په جس کې راتلل چې دوره 400 سپلی دي او دا به ملیشیا ته ځان سره وړو داسې نخرې په دې پردیو پیسو باندې کولې اخر سره لاړل تباه شو نو ورکه که نن سبا په مضاربت پیسې چال والله چې قرض ورکې که په سترګو یې ته ومونې منت به راته کوي قرض راکه او غریب یم او ما سره امداد وکړو در کوم او میاشت پس به در کوم خو چې قرض دې ورکه او میاشت پس ورلې چې زما هغه پیسې در به کم که داسې په نرمۍ به راته ووایي کله به راکړې بس بیا واپسې ورشي خلک ورته صبر وکړي ځل خیر دی 10 ورځې پس چې ورشو زما پیسې ماله در به کم که نه خوله کې به سبق در منډي یار وروره ما خو دله قرض در کړي دي نو چې قرض دې را کړي نو وجنې مې پې خو در به کو که نه دا خبره خلاصه شو هغه خپلو قرضو پسې به منډې بیا وې او دا واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې که چا د چا نه قرض پیسې وغوښتې مجبورۍ د وجې نه او هغه وخت کې نیت دی چې دا به ورکوم نو خدای به د هغه له د ورکولو توفیق او طاقت ورکوي نه د سره وکړه ښېګړی د سره وکړه او که چېرته نیت دی هغه وخت کې ده چې د قرض په بانۍ ته غواړم بیا دې دې معنی وویني نو دا مال به وله خدای هلاک کړي چېرته به همدله خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنه کړي دومره ظلم دا خلک کوي قرض راکړه یو سړي په چا نه قرض غوښتی وې نو پسې به ته راته نو اخره کې چې تنګ شو وی نیمې مې د تو بخلې ده نیمې خو راکړه خوشحاله شوی بس کار دی وشو که خیری اوس به دا باقي نیمې خدای زر خلاصي کړي وی ښه دا باقي نیمې به کله راکړې خو چې دغه نیمې څنګه خلاصې شو داسې به خدای دا هم خلاصې کړي که د یو سړي په چا قرض و ته راته به نه ورکولې اخره کې چې تنګه ورته وي بس کار دی وشو کار دی وشو که خیری اوس به ستا قرض خلاص کړم وی څنګه وی ګاړه مې په کرۍ ګډو چیلو له ورکړې ده د هغې نه ګیر چاپېره شپول تاو کړی شپول دغه نو امې ورکړې ده په کرۍ او که خیر هغې کې به ګډې چیلی راځي د شپې به پکې داسې شپونکیانو درې نو د هغې وړی به په هغه غنو کې نښلي چې ګیر چاپېره غنې دي نو چې هغه وړی په دې غنو کې د هغې دا ونښلي نو ابه جمع کوم که خیري ابه خرڅی کړمه او تاله به د خپلې پیسې خلاصې کړم نو وړی به چې ته په غنو کې نښلي 50 کاله کې که 1000 کاله کې او بیا به هغه خرڅی نو دې سړي وخندل چې دا خو دې راته بله مسله جوړه کړه ګډ خو د غنې نه ځان ساتي او که چېرته ونښلي نو خدای چې څونه به یې نښلي نو هغه وخندل بل ورته څه وایي چې د نغدو دې واورې څنګه خوشحاله شوې نغدو نو نن سبا مسله دا ده چې رسول الله مبارک ترغیب ورکوي چې مسلمان سره احسان وکړه قرض دنه غواړي ورکا لیکن رسول الله مبارک بل خاصه فرمایي چې قرض یې دله درکه په ښه طریقه د خپل قرض واپس کا سړی مه تنګوه مونږ کې هغه شی نشته نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې صدقه ځان بلد کې صدقې سره نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خلکو له به مضاربت پیسې ورکولې هغه زمانه خو د نیکانو زمانه وه نو یو سړي له پیسې ورکړې وې ها زه دا په مضاربت چلوه نیمه ګټه ستا نیمه زما کپړې تجارت به یې کو سړی ډېره موده پس راغی امام صاحب ورته ویل لکه تا خو دې دله ډېره موده تېره کړه او ورته څه وایي وی صاحب چې کوم علاقې ته مې کپړه وړې وه هلته د کپړې قات راته نو ما کېښوده چې ګرانه شي نو په ډېرو پیسو به یې خرڅه کړم نو کپړه ګران نو خو په ډېرو پیسو مې خرڅه کړله او تېره ګټه وشوه نیمه او زما هم ډېره لویه ګټه وشوه امام صاحب ورته وی انا لله و انا الیه راجعون بدیمه دا خو تا د هغې خلکو د بورې نه ناجیزه فایده واغېسته چې کنه یې د په ارزانه باندې پرې خرڅه کړې وه دا چې ته کپړه کېدې چې ګرانه شي بل سړی یې کېدې چې ګرانه شي نو دا ظلم نه دی نن سبا هم ګورې بعضې خلک داسې کوي غټ غټ سرمایه دار داسې کار کوي غونډ د چینو د 1 میل چینی به غونډ والي چې دا ما واغېشتل بل او د خپل منځ کې 10-12 یو ځای شوي وي بل به د بل میل په زرګونو بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي بل نه زرګونه بوجۍ والي ټیکهداران یې نیولي چې موږ له سودا وکړي
ټیکدار له پیسې ورکوي، هغه ټیکدار ولا 100 زره بوجۍ یو له والي، یو 2 لکه بوجۍ بل له والي، یو 15 لکه بوجۍ بل له والي، خپل منځ کې سره سیسټم برابر کړي چې ویلي وي نه خرڅوو. دلته بازار کې چینی شارټ شي، خلک چینو ته ضرورت لري، چینی خو د استعمال شی دی، نه میلاویږي نو خلک یې ګرانه دي، چې نه میلاویږي نور هم ګرانه دي. چې ښه شارټ شي او چینی د 100 روپو کیلو نه 200 روپو کیلو ته ورسي، نو دغه ظالمان هغه خپل چینی راخواره کړي، خلک خو بیا اخلي. مصنوعي قلت پیدا کی، ظالمان ظلم کوي، قسم په خدای ظلم کوي. او دا څوک کوي؟ دا موت تا دا غریبانان نه کوي چې روزه ته حیرانی، دا هغه ظالمان کوي چې هغه د کیربونو ایربونو مالکان خلق دي. ای ظالمانو حرام مو ګټله، د خدای نه نه یریږئ، بچو لګټئ نه. دونه مال ور سره دی دغه خلکو سره چې د بچو گزاره هم پکېږي، دومره دی چې د نوسو گزاره هم پکېږي، دومره دی چې د کړوسو گزاره هم پکېږي. او دا اوس چې دا کوم حرام خوري کوي او مسلمان له تکلیف ورکوي، دا د چا دپاره؟ دا د هغې نوسو دپاره چې نه به دوی ویني او نه به هغوی ویني. په قهر دا خلک اخته دی، څومره ظلم کوي دا خلک. او رسول الله مبارک فرمایي المحتکر ملعون، د خوراک شی علما وی د خوراک شي چې د خوراک شي ساتي، که د څاروي د خوراکي بوس گیا او که د انسان د خوراک شي وي او دا ته ګرانې ته اږدې قحطي زیاته او نه خرڅې، ملعون خیره د خیره، الله دې په لعنت نازل کی، پیغمبر فرمایي. یا جمله خبریه د بعض علما وی او یا انشائیه د خبر د په خیره د خیره، خدای دې په لعنت نازل کی، یا دا ملعون د خدای د رحمت نه لري. د نوسو د پاره د پیغمبر خیره ظالمه ګټي، ځکه دې خلکو سره خو دومره مال دی چې د نوسو یې هم کېږي، د نوسو د بچو یې هم کېږي. دا نورې ګټې چې کوي چا د پاره کوي؟ هغې خلکو له کوي چې وروسته به پیدا کېږي، رده د مرګ نه پس به پیدا کېږي. هېڅ د خدای ظالمانو څه کوي؟ څوک چای کې دا ظلم کوي، څوک په چینو کې دا ظلم کوي، څوک په دارو کې دا ظلم کوي. اوس مې بل ولیدل چې دارو خلکو ایښودي نه خرڅوي، چې پته ولګي چې دا دارو ته د خلکو ضرورت دی، هغه دارو خوندي کې نه خرڅوي، چې پرېږده چې د دې خلکو ښه ضرورت شي نو په ګرانه به بیا خرڅ کو. نو ظالمه دارو خو هغه انسان استعمالوي چې په کټ کې پروت دی او مجبوره دی. ستا رحم نه راځي په مسلمان، ستا د پیغمبر مبارک په امتی رحم نه راځي، ته د خپل مبارک پیغمبر په امتی رحم نه کې. رسول الله مبارک خو فرمایي حضور پاک چې په حیواناتو رحم وکړه،